د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی او دا سوال بار بار کېږي هغه ده چې یو سړی ښځې ته دا ووایي که تا دا پلانی کار وکړو نو ته به په ما طلاق یې او یا دې ونه کړو نو ته به په ما طلاق او بیا دا کار وکړي یا یې ونه کړي نو دا ښځه طلاقېږي او که نه. الجواب اولنۍ خبره خو دا ده چې سړي له دا پکار دي چې طلاق نه ګپ شپ نه جوړوي معمولي خبره باندې طلاق کوي او دا بعض دومره کم عقل دی لکه مسله به د ده او د ملګري رواني لکه دی ورته وایي زه به دغسې د کار له نه ځم هغه ورته وایي نه ځې به دی وایي نه به ځي دی وایي ځم به یا دی وایي نه ځم هغه وایي ځې به که زه لاړم ښځه به راباندې طلاق ښځه غریبه په پاکستان کې نسته افغانستان کې نسته د هغې څه ګناه خپل زور ته دې سړي ته ښایي خپل زور ورته ښایه که نه د ښځې نه سره زور وباسي نو دې ته وایي مذاق کول د الله سبحانه وتعالی په دین پورې لوبې کول د الله په احکامو پورې. رسول صلی الله علیه وسلم د هغه سړي په باره کې دا ویلي دي چې 3 طلاق په یو ځای ورکړي وو داسې نه دي ویلي که ما دا کار وکړو ښځه به طلاق یا که ښځې ته وایي تا دا کار وکړو ښځه ته به راباندې طلاق یو سړي صرف خپلې ښځې له 3 طلاقه په یو ځای ورکړي وو. امام نسایي دا حدیث راوړی د محمود ابن لبید نه دا روایت راوړی وایي چې اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا. رسول ته ویل چې یو سړي خپلې ښځې له 3 طلاق په یو ځای ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فقام غضبان غصه شو پاڅېد وویل ایلعب بکتاب الله وانا بین اظهرکم د الله په کتاب پورې ټوغې کوئ لوبې کوئ او زه لا تلی هم نه یم. فقام رجل یو سړی پاڅېد یا رسول الله الا اقتله مړې نه کړم رسول صلی غصه شو هغه هم غصه شو یا رسول الله مړې نه کړم رسول ته نه. نو ګوره دا لکه دې سړي صرف 3 طلاق یو ځای ورکړي د هغه په باره کې دا ووایي نو چې ده په باره کې به څه ویلی دا چې د ملګرو سره لګیایي او د خپلو خپلوانو سره مسله راشي او ښځه به طلاقوي راباندې نو دا د الله د احکامو نه مذاق جوړول یاسي. طلاق ورکړي بیا چینګه خوله نیولې په یو مولوي صاحب پسې ځي او بل پسې ځي ما پسې پکې بعض راشي خودکشي کومه وایي سره خودکشي کې بس دې مسلې په کشمکش کې اچوي چې ښځه به طلاق په هغه وخت کې سوچ نه کوو کوم وخت کې چې ځان ګرم کړی طلاق دا ټکې دي ووایي اوس خودکشي کې اوس کله وی بیمار شیم کله وی لیونی کېږم او کله وی څه بیا به ګرځي په یو پسې به بل پسې او بیا په دغه ټیم کې دې ته هم نه ګوري چې زما مذهب جدا او ستا مذهب جدا. هر مذهب مولا چې خو جز فتوا ورکړي چې دا ښځه ستا ښځه ده که یهودي ولم فتوا ورکړي خو صحیح ده خو چې مولا یې نومي بیا به کې دا قصې نه کوي او که د مانځه او د اودس او د زکات او د بله څه مسلې ورته بیان کړي به زما مذهب جدا دی او ستا جدا دی. د الله نه یره پکار ده طلاق نه ګپ شپ جوړول نه دي پکار دا خو بعض حالاتو کې سړی ورکوي. بیا دې مسلې له راځو چې یو سړی ښځې ته دا ووایي که تا دا کار وکړو نو ته به ما طلاق یا تا دا کار ونه کړو نو ته به ما طلاق او دې ښځې دا کار وکړو یا یې ونه کړو نو دا طلاقېږي او که نه. جمهور العلماء دا وایي غالبا علما دا وایي چې د طلاق واقع کېږي کله چې دغه شرط پوره شي لکه شرط خو ده کېښودو که نه که دا کار دې وکړو او که دا کار دې ونه کړو که دا کار مې وکړو او که دا کار ما ونه کړو چې دا شرط پوره شو نو طلاق څه شو واقع شو. دا د جمهور العلماء قول دی غالبا علما دا وایي. بعض محققین علما دا وایي چې نه دې کې تفصیل دی او دا قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نورو محققینو دی او د دلایلو په رڼا کې هم دا راجح کاري والله اعلم چې صحیح خبره دا ده چې دې کې تفصیل دی. تفصیل دا دی ای سړي نه به نیت تپوس کوو ستا نیت څه و ستا نیت څه و که د نیت ده و چې ما دې ښځې له ترغیب ورکوو په یو کار کې یا مې د یو کار نه یروله یا مې ځان له ترغیب ورکوو په یو کار کې یا مې د یو کار نه ځان منع کوو نو بیا موږ وایو چې کار دې د ګناه کړی دی. ملک صاحب مخکې ته الله به دې پر ټوغي د هغې د باندې توبه او استغفار او د طلاق نه واقع کېږي او دا یو قسم دی که دغه کار وشو نو قسم مات شو د قسم کفاره به ورکوي. هسې که یو سړی دا وایي چې د دې نه څنګه قسم جوړېږي لکه ده خو دا وایي چې داسې کار که ما وکړو داسې به وي که داسې مو نه کړو داسې به وي په دې باندې دلیل دا دی اگر که دې باندې دلایل نور هم دي خو بیا خبره اوږدېږي. رسول صلی الله علیه وسلم په ځان باندې هغه شات هم حرام کړي او دغه شان خپله وینځه هم په ځان باندې
حرام کړی وه چې هغه څوک وه ماریا نو الله سبحانه وتعالی چې کله دا خبرو کړه لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم دا قسمات کنه دا غینه څه جوړ شو قسم ته جوړ شو دا قسم شمارل کیږي دا شو قسم په دې ورسېدی کنه والله اعلم